بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او پاک خدای په نامه شروع کوم چې ډیر بخښونکی او مهربانه ذات دی. ګرانو قدرمندو اوریدونکو، خوږو ملګرو، درنو پښتنو، د علم او ادب، د حقیقت او معرفت دوستانو او مینوالو، د نسیم ماکو ادبي او عرفاني یا د روشنفکرۍ او روشندلۍ او مکتب ته ښه راغلاست. خدای مو راوله، هر کله راسئ. زه نسیم ماکو ستاسو په درانه حضور کښې حاضر یم. ګرانو دوستانو، نن نوی بحث یا نوی کتاب شروع کیږي. هغه دا دی چې د الله جل جلاله د پیژندلو ادبي او عرفاني مطالب دي. اوس به دې مسئلې ته تاسو متوجه کوم چې انشاءالله د خدای جل جلاله د پیژندلو او د معرفت سره به مینه او دوستي پیدا کوو، چې دا اساسي او اصولي مسله ده. نو غواړم چې تاسو د زړه په غوږو باندې او توجه ولرئ انشاءالله. د خدای جل جلاله د پیژندلو ادبي او عرفاني مطالب. اول مطلب، د انس او د جن یا د فیرانیانو او د انسانانو د خلقت او پیدایش نهایی مقصد یې د خدای جل جلاله د معرفت او پیژندنې د پاره سوی دی. قوله تعالی، لکه څنګه چې خدای جل جلاله په خپل کتاب کې فرمایلی دی: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله جل جلاله فرمایي: وای ما پیرانیان او انسانان نه دی پیدا کړي او ما نه دی خلق کړي مگر د یو هدف لپاره، د یو غرض او مرام لپاره. علت غایی د پیدایش د انسانانو او د پیرانیانو دا دی یعبدون، چې د خدای عبادت وکړي. عبادت عاجزانو فرع د معرفت. کله چې معرفت حاصل سي، طرف معلوم سي چې موږ چاته عبادت کوو، طرف وپیژندل سي، بعد عبادت کول کیږي. د عبادت تر مخه معرفت ضروری دی او فرض دی. اول معرفت، دوم عبادت. ولو کدلته د عبادت کلمه ذکر ده، خو د عبادت سره معرفت ضروری او لازمي دی. همدغه ډول پر هر مسلمان باندې، که انسان او که پیری وي، اولین شی چې پرځيږي او په وخت کې د بلوغ په وخت کې هغه د خدای پیژندل او معرفت دی. نو په دې اساس باندې د عبادت لپاره معرفت ضروری دی، بلکې د هر شي لپاره معرفت ضروری دی. یو سړی کچيري د یو خالق، د یو معبود عبادت کوي، هغه باید وپیژني. یعنی که یو سړی د یو چا سره قرارداد وتړي، هغه ته کار وکړي، هغه ته خدمت وکړي، خو باید هغه معلوم وي چې د کوم پاچا سربازي کوم زه، یا د کوم ارباب کارګری کوم زه، یا د چا سره زه معامله لرم، حساب لرم، کتاب لرم. خو دا پیژندل د دې معرفت واجب او ضروري مسله ده. نو ولهذا په عبادت کې دا مسله فرض ده او واجب ده چې اول به سړی خدای پیژني، بیا به د خدای عبادت کوي. نو ولهذا خدای جل جلاله د خپل صفاتو د ظهور او معرفت لپاره عالم پیدا کړ، اما د خپل ذات د ظهور او معرفت لپاره آدم پیدا کړ. د خدای جل جلاله پیژندل هغه یو عام لار ده، یو عامه طریقه ده. د خدای د افعالو پیژندل، د خدای پاک د صفاتو پیژندل، د خدای د ذات پیژندل، دا درې مسلې دي. اما موږ عام مسلمانان تر اوسه پورې د خدای د افعالو په پیژندلو کې هم پاتې راغلي یو. یعنی هغه څېړنو تحقیقات چې د دنیاوال کوي او غیر مسلمانان کوي د خدای پر افعالو، پر مخلوقاتو باندې، پر کائناتو باندې، موږ نه کوو. موږ فقط په دومره اندازه کفایت کړی دی چې بنده د خدای ما خدای چې اسمان به ستونه درولې دي، شپه او ورځ راولي، بس. دا خو هغه د مکې د مشرکینو څخه کوم چا پوښتنه کړې، ولئن قلت من خلق السماوات والارض ليقولن الله. که د غوث پوښتنه کړې چې اسمانونو د چا پیدا کړی، خدای پیدا کړی دی. د خدای په خدای خو ټول جهان باندې قائل دی، اقرار کوي. خو ته هم پیژندل باید معرفت کمال معرفت ته ورسېږو موږ. نو د خدای د صفاتو پیژندل، د خدای د افعالو پیژندل، د خدای د ذات پیژندل.
کله نو هغه شروع داس کړي چې انسان به د افعال شروع کوي، د کائناتو به شروع کوي، مخلوقات به پیژني، بیا به د هغو مخلوقات کې د خدای جل جلاله صفات پیژني. ځکه د خدای جل جلاله صفات د خپل صفاتو ظهور معرفت لپاره عالم پیدا. عالم رب العالمین یا رب العالمین عالم علامه ده د خدای پاک پر پیژندنې باندې. د دنیا هر ذره، هر موجود او هر شی د خدای پر خدای باندې شاهدی او گواهی ورکوي. نو دا جهان خپل شاهد او دلیل دی. موږ د دې دلیل د خوا باید ورسو او مدعات او مقصد. زه تاسو ته یو دوه مثال به درکم. کوم د خدای جل صفاتونه په مخلوقات او په افعال کې وفیژنو. مثلا اوبه، سبحان الله، خدای پاک دی. د خدای پاکی هغه موږ په اوبو کې لیدلای شو. اوبه هم پاکی دي هم پاکون کې دي. نو د خدای جل جلاله ذات هم پاک ذات دی، هم پاکون کې ذات دی. یعنی دا د خدای صفت په دې اوبو کې ښکاره دی چې پاکی ده او پاکون کې. که څوک و چې خدای پاک نه لیدل کیږي، نو دا دلیل د دې نه دی چې سړی دغه عبادت ونه کوي یا هغه قبول نه کوي. تاسو وګورئ، باد یو داسې حرکت موجود دی. موږ وینو چې درخت شوروي، موږ وینو چې موږ بدن ګرموي یا ګرمي یا یخوي یا یخوي، اما باد نه وینو، نه رنگ وینو، نه بوی وینو، نه خوند وینو، خو بیا موجود دی. نو الله جل جلاله یو ذات چې موجود دی او دغه صفاتونه هم د په ټول مخلوقاتو کې ښکاره دي او نمایان دي. خو تنها څېړنه پکار ده او تحقیق پکار ده چې موږ دا مخلوقات وګورو، خدای وپېژنو. نو د خدای جل جلاله ذات بیا دی په انسان کې پیژندل کیږي. انسان بیا برتر موجود دی، اشرف موجود دی چې د خدای جل جلاله ذات په انسان کې پیژندلای شي. یعنی یو سفر دی چې باندنی سفر دی، د باندې سره سفر کوي په جهان کې، یو د نننی سفر دی چې انسان په خپل ځان کې په درون کې سفر کوي. هغه شعر چې ما ویل هغه دغه موضوع ده. انسان چې اشرف دی د هستی قلب دی. انسان چې اشرف دی د هستی قلب دی. د ټول عالم د ټول دنیا زړه انسان دی. په دې قلب کې یو بل قلب دی، په انسان کې بیا یو بل قلب دی، زړه دی. د زړه په قلب کې د روح قلب دی، په دې زړه کې بیا روح سته. د روح په قلب کې د قلوب قلب دی، د زړونو زړه دی. خدای جل جلاله د قلوب قلب دی او د زړونو زړه دی. د عقلونو عقل دی، د مغزونو مغز دی. سامو پټ دی په ځان کې، یعنی روم په ځان کې پټ دی. ته یې پټ سي نو په سا ای په پټو کې تل پټه ای زموږ د سا وسا. بله، نو په خپل ځان کې د خدای ذات پیدا کېدلی شي. د خدای د ذات معرفت هم وار چاته ممکن نه دی. هغه د روح په سترګو لیدل کېږي. هغه بیا په نور مطالب کې تاسو بیانوم. هغه د خاص خلکو کار دی چې په یو لحظه لیدلی شي. خو دغه مسله دغه شکل سو چې د خدای معرفت پر پیرانیان او پر انسانانو فرض دی، ځکه عبادت په معرفت معنا نه لري. تر څو چې معرفت نه حاصل شوی، هغه عبادت کول کیږي، خو هغه په حجاب سره کول کیږي. عبادت په حجاب سره یو ډیر ضعیف مرتبه لري، یو ډیر ضعیف ارزش لري. کله چې معرفت حاصل شي بیا به حجاب عبادت دی. نو عبادت د معرفت عبادت فرق دی دغه د جهالت عبادت څخه، د غفلت عبادت څخه. نو زموږ عام خلکو عبادتونه په غفلت او په جهالت سره کول کیږي، په حجاب سره کول کیږي. یو پرده ست زموږ د خدای په مابین کې. دا پرده پورته کول پکار دي چې هغه د معرفت ته ورسېږو، چې خدای په معرفت سره عبادت کو. پیغمبران او اولیاء او خدای پرستی هغه د خدای عاشقان و، هغه په عبادت ټینګ و، تر هڅې تېرېدل تر عبادت نه تر ځکه خدای په معرفت سره او په علم سره په آگاهی سره پرستی. او بل دغه حدیث چې حدیث قدسی دی او ډیر ارزشمن متن دی په عرفان کې، چې خدای جل جلاله فرمایي كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق لأعرفه. الله جل جلاله وایي زه یو کنز یم، یو خزانه یم پټه، خو ما دا مخلوقات خلق کړه لأعرفه چې زه وپېژندل سم. ادي د مخلوقاتو په پیژندلو سره خدای صفات پیژندل کیږي، د صفاتو په پیژندلو سره د خدای ذات پیژندل کیږي.
عجب. نو راسي چې مخلوقاتو ته متوجه سو، مخلوقاتو کې څېړنه وکړو، تحقیق وکړو، مطالعه وکړو، د کائناتو مطالعه، د کائناتو څېړنه، که دریابي وي، که د وچې مځکې، که آسماني ستوري وي، دا ټول کې شپه ورځ په دې مخلوقاتو کې تفکر پکار دی. عزیزانو خزانې درې خزانې موږ لرو. یوه خزانه ده په دنیا کې، یوه په انسان کې، او په دریابو کې. د دریابو خزانې هغه ملغلرې دي چې په دریابو کې موجود دي، چې پر هغو باندې الله جل جلاله الوی غښتلي نهنګان نګهوانان مقرر کړي دي، چې هغه په 100 متري 200 متري کې چې هر څوک هغه مسیر نږدې شي، هغه نهنګان په شته وي، په سایه وي، او څه دمر رسونی ورتلای د دې ساتونه کوي او په دې باندې پوهیږي چې دا قیمتي شان دي. نو دې ته رسیدل اسانه کار نه دی، ځکه چې نهنګ پر نګهوان دی. جنگ د نهنګ او اژدها اسانه نه دی. او یو خزانه چې د پنځکې کې په خاورو کې ده، پر دې بیا ماران، لړمانان، اژدهاران دا پر مسلط دي، د دې نګهواني کوي او دې ته پراته دي. نو و دې ګنج ته رسیدل هم اسانه کار نه دی. د مارو، د اژدهاو د دې سره جنګېدل هم کومه خوشوخي خبره نه ده. او بل الله جل جلاله وایي زه خپل خزانه هم پټه، دا به په انسان کې دا خزانه. پر دې خزانه الله جل جلاله بیا هم نگهوانان مقرر کړي دي، دنیا، نفس، شیطان. دا درې شان پر دې خزانه مقرر دي چې خلک نور ته پرې دې خزانه ته راسي، دا خزانه راښکاره کړي، دا خزانه ته ورسیږي راوایي. نو دا درې غټ قدرت دي. نو د نفس او د دنیا او د شیطان سره هم جنګېدل اسانه کار نه دی. که تاسو غواړئ چې ودې ګنج ته ورسیږئ، راسي دنیا مات کو، نفس مات کو، شیطان هم د لارې لرې کو، نو دې ته به ورسیږو. نو دا ریاضت او مجاهدت غواړي. دا په دې سادهګۍ، په دې شوخۍ سره نه کول کېږي. دغه عبادتونه چې موږ کوو په دې شکل باندې نه کېږي. دا خاص کار غواړي، دا خاص عمل غواړي. او یو بل معدن هم موږ لرو، د معدن په نامه. معدن د کنز خزانه فرق دومره د خزانه په لاس ایښول کېږي. معدن اوله سره په ځمکه پیدا کېږي. که په دنیا کې الماس معدن، پیغمبر د خدای ویلي الناس معدن، کان د لالو، د یاقوت، د مرجان څه دی، که معدن دی الناس معدن. دا شعر ما ویلی دی. یو خدا معدن دی چې په دنیا کې موجود دي، د مسو معدن دی، د سرو زرو معدن دی، د الماس معدن، هر معدن نشته، او وایست هغه معدن نشته. دا غیر قیمت لري، ارزش لري واقعا. ځکه په دې معدنونو سره خدای په دې دنیا کې پیدا کړی دی چې دا دنیا په آباد شي. یعنی د دنیا د آبادی د لپاره خدای دا شان پیدا کړی چې ذخیره پراته دي، چې انسانانو ته قدرت تمام ورکړی دی. ولقد مکناکم فی الارض وجعلناکم فيها معايش. و ما انسانان تاسو ته قدرت درکړی دی په دې مځکه کې چې تاسو هر کار نه اخیستلای شئ، اما تاسو د ژوند اسباب ټول په مځکه کې پیدا کړی، دا مدان موجود دي. او پیغمبر د خدای به بل شی ویل، دغه پیغمبر ته ویل دي الناس معادن که معادن الذهب والفضه. خلک وای معدن دي لکه د سرو او د سپینو زرو معدنونه، خيارهم په الجاهلیت خيارهم په اسلام. هغه سوچ په جهالت کې ارزشمند معدن سړی او گنجنه سړی او پس د اسلام هم هغه معدن ارزش لري، هغه سره قیمت پر ځای دی. نو گنجنه انسانان ست په دنیا کې تاسو وګورئ، حضرت عیسی پیغمبر او یو گنجنه سړی و چې په یو دم په یو چوفي مړ ژوند کېدل. یا تاسو وګورئ به پیغمبرانو اولیاء په دنیا تیر شوي دي. مولانا بلخي څومره گنجنه سړی دی، څومره لالو یاقوت جواهر د ذخیره وتلی دي، مثنوي شریف جوړ کړی، خلق کړی دی، څومره زیبا کتاب دی. رحمان بابا تاسو وګورئ واغن د پښتنو گنج دی، گنجنه ده، اما دا گنج دغه صفات دی. خوشحال خان بابا یا د دنیا نور داس نامدار خلک، دا گنجنه خلک، بله بایزید باستامی، شیخ ابوالحسن خرقانی، خواجه عبدالله انصاری، زه دغه شي. نو دا گنجنه خلک په دنیا کې موجود دي، دا گنجونه دي واقعا. د دې وسخه علم راوځي، اخلاق راوځي، د دې معدن وسخه د دې وسخه حکمتونه راوځي، عرفان راوځي، د دې وسخه عشق راوځي، هر څه ته واغځي راوځي، مخلو ترسي. او ما یو بل شی اضافه کړی په دې کې، کاندلالو د یاقوت مرجان څه دی، کمادن او مناس معدن. ما دا مسله ډیره زیبا عرض کړی ده چې بهتره معدن خو ښځه ده،
من دي د خلکو الناس د خلکو من دي. ښځه یو هغه معدن ده چې انسانان تولیدوي، دغه انسانان پیدا کیږي. هغه پیغمبران چې گنجنه دي هغه دوی پیدا کیږي. هغه الماس معدن چې په دنیا کې دي هغه د انسانان را سره بیره کوي. نو بهترین معدن، ارزشمندترین معدن مور ده، ښځه ده. نو ښځو ته احترام او قدر پکار دی او د دې معدن څخه ارزشمند انسانان پیدا کیږي او د دې روزنه او تربیه پکار ده. هر څومره چې تربیه او تعلیم ورکول شي او ښځې ته یو مور ته هغه ارزش او هغه معدن او خو خصلت ښه ډیریږي، ښه اولادونه او ښه بچیان پیدا کولای شي. خو بهرحال دا د موضوع بحث ما تاسو ته عرض کړي. نو دغه مسله چې خدای پاک وایي زه ګنجم ما پټ وم او خلک پیدا کړ د پاره جواب پېژنم، یعنی ټول مخلوقات په حقیقت کې د یو کار د پاره پیدا شوي دي. وخت چې ټول مخلوقات خدای پیدا کړي د پاره دي چې د په پیژندل شي، نو هغه مخلوقات ټول یو کار کوي، یو کار لپاره پیدا شوي دي او فقط یو کار کوي. هغه کار دا چې هغه پټه خزانه ښکارا کوي. بلکې مراد او غرض د دین څخه هم د خدای جل جلاله معرفت دی چې انسانان د اسبابو په توسط سره مسبب اسباب ته ورسیږي. کوم مذهب دی، که دین دی، که شریعت، ټول هغه شان دي چې انسان معرفت ته ورسوي، انسان خدای شناسی ته ورسوي. بله او خدای اسباب مسبب اسباب ته ورسوي انسان او مسبب د اسباب وفیژني. یعنی انسانان د نقصان څخه و کمال ته ورسیږي. ځکه انسان چې اول در پیدا کیږي واقعا خام وي، ناقص وي، ضعیف وي، د هر نگاه څخه، د بدن د نگاه څخه، د عقل د نگاه څخه، د روح د اخلاقو د نگاه څخه باید د دومره سیر وکي، دونه سفر وکي تر ټول شي کمال معرفت، کمال پختګۍ ته ورسیږي. عجب. لیکن افسوس، ډیر افسوس، انسانان په دنیا کې خام او ناقص پیدا کیږي، اما لوی برخه انسانان د دنیا څخه ناقصتر او خامتر فنا کیږي. تر دې به لوی نقصان او خسران بل څه وي چې هر یو زموږ څخه مړ کیږي په داسې حال کې چې د خدای جل د معرفت څخه ناخبره وي. لیکن هغه کسان چې د دنیا څخه کامل فنا کیږي، هغه کسان انګو شماره کسان دي، د ګوتو په شمار په اندازه دي. نو هغه خدای چې معرفت یې فرض دی، معرفت یې ضروري وو، اما موږ په داسې حال کې مونږ دغه څه خبر نه یو. ما چې مونږ اوریدل چې خدای اوس باغ یو څو شعرونه ترجمه کوم چې د خدای د معرفت خبر نسم، چې د خدای د معرفت خبر نسم، یا به دیو یا بل یوسم. نو واقعا چې د خدای معرفت په چا کې نه وي، نو هغه به یا شیطان وي یا به حیوان وي، لیو به وي. دا دوه خدای معرفت توجه نه کوي. که لیونی سوم لیو به نسوم. انسان که لیونی سی لیو به نسم. لیونی یعنی لیو نه، لیونی یعنی لیو نه یم. وای څوک چې لیونی سی د لیونتوب به خلاصي، د لیوتوب به خلاصي. که د خدای لیونی سوی، که پر خدای عاشق سوی، عقل دلته شیږي، پرې کیږي، بیا د عشق داستان شروع کیږي، د روح داستان شروع کیږي. وای که لیونی سوم، د خدای لیونی سوم، نو لیو به نسم. که دیوانه سوم، دیو به نسوم. دیوانه یعنی شیطان نه یم، لیونی په پښتو کې یعنی لیونه یم. نو خدای دې وکړي چې موږ لیوانیان سو، واقعي لیوانیان، اصلي حقیقي لیوانیان. خدای پاک حضرت محمد اسلام نه وما انت بنعمت ربک بمجنون. وای ته د نعمت لیونی نه، د خدای لیونی، د منعم لیونی. یو د کریم لیونی دی، یو د کرامت لیونی دی، یو د منعم لیونی دی، یو د نعمت لیونی دی. نو موږ کوشش بدای چې د منعم او د کریم د خدای لیونیان سو، نه د نعمتو او د کرامتو. او رحمان بابا د فرمایي و چې د خدای د معرفت خبر نه سم معلومیږي، یا دیو یم یا دواب، یا د بودگانو سو بودایم یا شیطان یم. چې د خدای د معرفت خبر نه وي، هغه واړه که بیدار وي هم ویده وي. بې معرفت انسان په حقیقت کې مړه دي، بیده دي. عجب. دا ژوندي چې معلومیږي ژوندي نه دي، دا ژوندي چې معلومیږي ژوندي نه دي. د جنازې لمونځ پر اوشي زړونه مړه دي. د عقل معاش سړی حساب په سړو نه دي، که حساب سي حیوانات واړه سړی دي.
نو ژوندی هغه د چې زړه ژوندی وي، نه نفس. نفس خو د حیوانانو هم ور ژوندي دي ګرځي، سترګې لري، غوږونه لري، پزې لري، دغسې خوراک کوي، هر شی کوي. نو ژوندی انسان هغه دی چې دغه زړه ژوندی وي، هغه معرفت ولري، د خدای شناسي ولري. که چیرې دا په چا کې نه وي، بیا دا خلک یا بیده دي یا مړه دي. رحمان بابا نه وایي، هغه زما خپل شعر و، دا ژوندي چې معلومیږي واړه مړه دي، هر څه که څه دي هسې وایه چې څه نه دي، یا د باد په مخ خاورې دا تور، یا د اور په مخ واړه وچ واښه دي، و یا دا د نبات د وښو په مرتبه کې دي، یا د خاور په مرتبه کې. تر اوسه یې د خاورو او د وښو څخه رشد نه دی کړی. انسان د خاورو جوړېږي، بیا صفت نما پیدا کوي، د وښو حالت پیدا کوي، دغسې ځي، بیا د حیوان، بیا د انسان، بیا د ملک، دا مرحله ځي، سیر تکامل دا ډول ته وي. نو دا ژوندي چې معلومیږي وایي واړه، دا وایي واړه مړه دي، که څه دې ماسې وایي چې څه نه دي، یا د اور په مخ شو، یا د باد په مخ خاورې دا تور، یا د اور په مخ واړه وچ واښه دي. عزیزانو، بې معرفت انسانان نو هغه په حقیقت کې د حیوانانو حکم لري، هغه د مړو حکم لري، هغه د لیوانو د شیطانانو حکم لري. راسئ چې او معرفت ته ځانونه ورسوو، د معرفت سره اشنایان سو، د علم سره اشنایان سو، هغه علم چې خدای په پیژندل کیږي، هغه علم چې فرض د فرایض دی، د ټولو فرضو فرض هغه چې دی معرفت خدای دی. د ټول په مخ شي اولین شی چې فرض دی هغه معرفت خدای دی. خدا اولین مطلب او اولین جلسه و دلته به ان شاء الله بس کو، ابل بس وجدیږي. نو تاسو پر لوی خدای شپارم، شپه ولري ودانه.